چاہیں گے کہ خان صاحب آپ آئیں اور آپ کے آنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی، سب کچھ خود ہو جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران عزت مند زیمہ فرحات خان اور پدې ټایم موږ موجود یو جلسه گاه کې. گران عزت مند ډېرې دوه ځله دا خبره وشوله چې پی ټی آی جلسه او د پوره پاکستان نه به قافلې رالې، بلوچستان سندھ نه، د کے پی نه، د ګلګت بلتستان نه هغه قافلې به مایوسه واپس شوې او دلته به کال رالې چې جلسه نشته دی. ما سره نسیم بی بی موجود ده جی. بالآخر مبارکه شئ. اوس هم امید نه وګورئ جی. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام پاکستان ته چې د خپل طرفه نن مبارکباد وکړم او د 45 کم پیداوار چې دی نو زمونږ د پښتنو هغه متل دی وایي چې د وو نه بو جوړوي، نو مطلب تاسو یو طرف ته NOC ورکړه، بل طرف ته مطلب تاسو ته دونه کنټینر دا ولګولې. خو بیا هم زه د کے پی پښتنو ته او د تمام پاکستان پښتنو ته سلام پیش کوم چې هغه رکاوټونه هغوی ګزار کړي دي. نن د سنجاني په مقام باندې بهترینه جلسه کېدو واله ده او دا د پاکستان په تاریخ کې بهترینه جلسه ده. ټول پاکستانیانو ته او سپیشل عمران خان ته موږ مبارکباد ورکوو. دا راته ووایئ دا تاسو NOC یاده کړه که نه، نو چې NOC به موږ هم واخیسته نو موږ ته بیا اجازت و. دا تاسو په NOC کې دا خبره لیکل شوې چې تاسو به تنګۍ یم، تاسو ته به لارې هم بندوي او تاسو باندې به پولیس ګردي هم کېږي. دا وي که نه دا نه وي؟ فرات خان زمونږ دپاره خو هغوی په خپل اسمبلی کې فرات خان هغوی خو زمونږ دپاره په خپل اسمبلی کې قانون پاس کړو چې مطلب دا دی په 4 بجې باندې به جلسه شروع کېږي او په 7 بجې به ختمېږي. خو دا دونه یو سیلاب راغلی دی چې د دې روکا وهل د دې چپ کول دا ډېر مشکل کار دی، ولې چې د خان صاحب په مینه کې نن کوم خلک د ټول پاکستان نه راغلی، د کراچۍ نه راغلی، د سیند نه راغلی، د بلوچستان نه راغلی دی، د سوات نه یو بهترینه غټې غټې کانویانې راغلي دي. نو مطلب دا به هغوی څنګه ختموي؟ نو دا سپیشلي قانون چې دی هغوی زموږ دپاره د پاکستان تحریک انصاف دپاره جوړ کړ او انشاءالله د روان ګورمنټ چې هغه به د پاکستان تحریک انصاف وي، وزیر اعظم چې هغه به عمران خان وي او دا جلسې او دا ټایم به انشاءالله په دې باندې لاګو کېږي چې په 4 بجې به یې شروع کوي او په 5 بجې به که خیر دو جلسه ختموي. دا راته ووایئ دا ځای چې تاسو لکم درکړی دی که نه جي، دا خو د زناورو میله دلته لګي که نه، نو هغه ځای تاسو له راکړو په اسلام آباد پنډۍ د پاکستان دپاره ځای نه و؟ یاره په موږ کې خو زه وایم چې انسانیت ډېر زیات دی، خو د 45 کم پیداوار چې راغلی دی هغو خپل فیوچر ته ګوري. د دې زناورو ځای موږ له کړی چې هغوی د زناورو په شان بهیف کوي او را روان به دا ټول زناور چې په دې جلسهګاه کې په خپله موجود دي. انشاءالله په 4 بجې به جلسه شروع کېږي او په 5 بجې به ختمېږي. موږ ته وایي چې په 4 به شروع کېږي، په 7 به ختمېږي. خو دا بهیر او دا د عمران خان صاحب د مینې دا انقلاب چې دی دا د نه ختمېدو دی. انشاءالله موږ د عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړ. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. یو جہان من نجیب ادھر آپ آگے آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی کھڑی رہیں. جی بیٹا کیسی ہیں آپ اور کہاں سے آئی ہیں اور کیوں آئی ہیں؟ ہم لوگ راولپنڈی سے آئے ہیں اور اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے آئے ہیں جو انہوں نے چوری کر لیا ہے اور اپنے خان کی رہائی واپس چاہتے ہیں. آج اس جلسے میں ہم لوگ مس کر رہے ہیں خان صاحب کو، تو آج ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ اگلے جلسے میں خان صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے. زبردست ہو گیا جی. آپ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ہم اپنا چوری ہوا مینڈیٹ بھی واپس لیں گے اور نیکسٹ جلسے میں عمران خان ہمارے ساتھ ہوگا، نیکسٹ انشاءاللہ پرائم منسٹر بھی ہوگا. عمران خان کے لیے کیا کہیں گی بیٹا آپ؟ I love you عمران خان. آپ بہت جلد یہاں پہ آئیں گے اور اس اسٹیج میں انشاءاللہ ایک دن آپ کھڑے ہوں گے. آپ بیٹا عمران خان کے لیے کوئی پیغام؟ ہم سے بیٹا کہنا چاہیں گے کہ خان صاحب آپ آئیں اور آپ کے آنے کے بعد ہمیں امید ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی، سب کچھ خود ہو جائے گا. بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو سر جی. پوچھے نا جی کیا پیغام کرتے ہیں خان صاحب کے لیے؟ ہم خان صاحب کے لیے کہتے ہیں، خان صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم خان صاحب کو کہتے ہیں آپ نے نہیں گھبرانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. پوری عوام پاکستان خان صاحب کے لیے کیا کر سکتی ہے، کس طرح قربانی دے سکتی ہم خان صاحب کے لیے ہماری جان بھی آخری حد ہوتی ہے جان دینے کی اور وہ ہتھیلی بھی ہے. اگر آج خوف ہوتا تو آج بھی ہم اس حکومت کے خوف سے یہاں نہ آتے. ہم لوگ راولپنڈی سے نکلے ہوئے ہیں صبح 10 بجے اور یہاں ہم لوگ پہنچے 4 بجے اور صرف اس وجہ سے پہنچے کیونکہ پورے اسلام آباد راولپنڈی کے راستے بلاک کر دیے گئے، بند کر دیے گئے. اگر ان چوروں کو ہم سے اتنا ہی خوف ہے تو ان کے لیے ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب کے جان بھی قربان. بہت شکریہ، تھینک یو بیٹا.